سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې بس تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو ټو مارکیټ ایرډراپ سره د ټوکونو د ویډرا دپاره موږ او تاسې د خپل صرافۍ ادرس چې دی هغه وصل کړو، ادرس ورسره لینک کړو ترڅو د ټو مارکیټ ایرډراپ کې هغه کوینونه چې موږ ته راکړل شوي موږ او تاسې ته صرافۍ ته ویډرا شي په افغانستان کې. راځئ مکمل طریقه درته ښیم چې څنګه به موږ او تاسې له دې سره صرافۍ ادرس وصلو، د کومې صرافۍ ادرس به موږ او تاسې په افغانستان کې ورسره وصلو او څنګه کولی شو له دې استفاده وکړو. ښه تر ټولو لومړی که چېرې تاسې زما په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ معراج خان سکلز یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ. را درومو په دې ټو مارکیټ ایرډراپ کې اوس هم تاسې کولی شئ چې مایننګ ته دوام ورکړئ تر 20 تاریخه پورې، یعنې تقریبا 4 ورځې لا هم وخت تاسې لرئ. صحیح ده. دلته مختلف ټاسکونه دا کمپلیټ کوئ. راځو اسیټ برخې ته. موږ او تاسې دلته اسیټ برخه ده، دا وینئ اسیټ برخې ته را درومو. چې کله دلته موږ او تاسې راشو، ګورئ دلته موږ او تاسې سره خپل ټوټال کوین ښیي چې تاسې دومره اندازه ټو مارکیټ ایرډراپ کوین لرئ. صحیح ده. ویډرا چې دی موږ او تاسې دوه صرافیو ته کولی شي، یو بیټ ګیټ صرافۍ ته، یو ګیټ آی او صرافۍ ته. صحیح ده. بیټ ګیټ صرافي چې ده دا صرافي چې ده په افغانستان کې کار نه کا، او ګیټ آی او صرافي چې دی په افغانستان کې کار کا. د ګیټ آی او صرافۍ کې د اکاونټ جوړولو لپاره به د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسې ته یو لینک پرېښیي چې د ګیټ آی او صرافۍ لینک دا دی. تاسې به په لینک باندې کلیک واخلئ، لینک له لارې به ځان ته اکاونټ جوړ کړئ او اکاونټ به وریفاید کړئ. چې کله م اکاونټ وریفاید کړئ د هغې نه بعد به دغه طریقه وکاروئ او په دې طریقې سره به د ټو مارکیټ ایرډراپ دپاره لینک ورسره وصل کړئ ترڅو دغه کوم کوین چې تاسو ته درکړل شوي دي دا دې صرافۍ ته تاسو ته ویډرا شي. او بله ښه خبره پکې دا ده چې تقریبا تر 20,000 ډالرو پورې هغه کسان چې نومړي ډیپوزیټ وکړي هغوی ته جایزه هم ورکول کېږي. را به شئ په دې ګو اپشن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په ګو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ ګورئ دلته به تاسې دا ګو ټو سټیک نه تېرېږئ. دا برخې دې برخې سره به کار نه لرئ. زه دا رنګ شین واړم ترڅو تاسو ته معلوم شي. دا برخه وینئ دې برخې سره به کار نه لرئ. په دې کې به دا لاندې برخه چې کومه دا سکیپ انسټارټ پری ډیپوزیټ دی په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح شو. دغه لاندې برخه دا وینئ دا برخه ده. په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دلته به تاسې ګوره بیټ ګیټ کې تقریبا تر 200,000 یعنې 2 لکو پورې ده، او په ګیټ آی او صرافۍ ته چې ده هغه 20,000. را به شئ دا ګیټ آی او صرافي دا به انتخاب کړئ تاسې. صحیح ده. ګیټ آی او صرافي مه انتخاب کړه. بیرته به تاسې راشئ په نیکسټ باندې به ورته کلیک واخلئ. ټیک شو. راځم په نیکسټ باندې کلیک اخلم. کله مې نیکسټ باندې کلیک واخیسته یو ګوره موږ او تاسې به انټر د ډیپوزیټ اماونټ مطلب څومره اندازه اماونټ تاسې غواړئ چې ډیپوزیټ کړئ. صحیح شو. را به شئ دلته به تاسې ټول انتخاب کړئ. دی میکس باندې به کلیک واخلئ دا به ټول تاسې انتخاب کړئ چې څومره اندازه تاسې سري هغه ټول مطلب زه ویډرا کوم. ښه بیا به دلته راشئ دلته د ګیټ آی او صرافي یو ای ډي غواړي. صحیح راشئ د یو ای ډي به موږ تاسې څنګه کاپي کوو. اوس به راشو په دې د خپل موبایل په منځ بټن باندې به ورته کلیک واخلو. منځ بټن باندې چې کله کلیک واخلو ګیټ آی او صرافي به موږ تاسې را خلاصه کړو. صحیح ده. ګیټ آی او صرافي د اکاونټ جوړولو لپاره به د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسې ته یو لینک پرېښیي. هغه لینک له لارې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. را به شو ګیټ آی او صرافي موږ تاسې را خلاص کړو. صحیح ده. کله هم ګیټ آی او صرافي کې د اکاونټ جوړولو لپاره د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما لینک درته پرېښی چې په ګیټ آی او صرافي لینک دا دی. لینک کلیک واخلئ اکاونټ د لینک له لارې پکې جوړ کړئ. باقي بیا تاسې اکاونټ وریفاید کړئ او په دغه شکل د ټو مارکیټ ایرډراپ سره ادرس وصل کړئ. صحیح شو. چې کله هم تاسې سره ټو مارکیټ ایرډراپ را خلاص شو د دې یو ای ډي د کاپي کولو لپاره به تاسې راشئ دغه خپلې مینو برخې ته. صحیح شو. را به شئ په دې برخه باندې به تاسې په دغه شکل ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. په دې پاس برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیستم دلته به زموږ ستاسې اوس خپله د دې کومه یو ای ډي چې دغه کاپي کوو. را به شئ په خپل دغه پروفایل باندې په دې برخه کې به کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله مو کلیک واخیسته دا زموږ ستاسې یو ای ډي ده. ټیک شو. دا زموږ ستاسې یو ای ډي ده. زه تاسې ته وښیم دا زموږ ستاسې یو ای ډي ده. ټیک شو. دا یو ای ډي ده. را به شئ دغه برخې نه به دا کاپي کړئ. دا وینئ دې برخې نه په دغه شکل دا کاپي کړئ. چې کله مو کاپي کړه بیرته بیک بټن باندې کلیک واخلئ او را به شئ خپل ټلګرام ته. صحیح شو. او ټلګرام په دې برخه کې به تاسې ورته یو ای ډي پیسټ کړئ. صحیح شو. دا کوم یو ای ډي چې موږ تاسې کاپي کړه. را به شئ اوس به ادرس ډیپوزیټ ادرس. صحیح شو. اوس به راشئ ډیپوزیټ ادرس به موږ تاسې ورته کاپي کوو. ښه تاسې به اوس راشئ بیرته ګیټ آی او صرافۍ ته. صحیح شو. ګیټ آی او صرافۍ ته راغلم بیرته دې نه شاته بیک کوم. صحیح شو. چې کله مې شاته بیک وکړ اوس راځم خپل اسیټ برخې ته. صحیح ده. یا دلته ډیپوزیټ باندې هم تاسې کلیک کولی شئ. صحیح شو. راځم په ډیپوزیټ برخه باندې کلیک اخلم. دلته په انچین ډیپوزیټ باندې کلیک اخلم. ټیک شو. انچین ډیپوزیټ دلته به زه بره ورته ولیکم ټوم. صحیح شو. یا صحیح شو. ګوره دا ټوما. صحیح شو. په دغه شکل به ورته ولیکئ. ښه دا وینئ تاسې به ټو مارکیټ ګوره دا وینئ دا به تاسې سره راوړي. دلته به سرچ کې
ټومام یعنې ټومه ورته ولیکئ ټو مارکیټ صحیح شو یا ټو مارکیټ ورته ولیکئ په دغه شکل به ورته ولیکئ راوشئ په دې باندې به دغه شکل سره کلیک واخلئ چې کله مو کلیک واخیسته دلته به اوس تاسې لږ صبر ورته وکړئ دلته دا لوډینګ ختم شي صحیح ده د دې لوډینګ ختمېدو سره وروسته تاسې ته ډایرکټ شی درکوي ډایرکټ تاسې سره ادرس تاسې درکوي ښه دلته به تاسې وګورئ چې تاسې کوم یو نیټورک درنه غواړي ګورئ څوک به نیټورک تاسې انتخابوئ ښه نیټورک ډېر مهم دی چې په نیټورک کې ستاسې مشکل نه اوسي ګوره رابشئ خپل ټو مارکیټ ایرډراپ ته ګورئ دلته موږ تاسې نه نیټورک کومې غواړي ادرس ای پی ټوس دا یې دا نیټورک دا وینئ دا وړوکې خانه کې چې دغه نیټورک ته صحیح او دلته په همدې کې یو نیټورک هم دی خو دلته به تاسې لږ انتظار وکړئ لږ انتظار بعد چې دا لوډینګ ختم شو ګوره موږ تاسې ته د ټو مارکیټ ایرډراپ دپاره شی راکړه موږ تاسې ته یو ادرس راکړه نیټورک همدا یو دی پکې صحیح شو چې کله یو دی پکې رابشو دغه ادرس به د ځای نه کاپي واخلو صحیح شو چې کله مو کاپي واخیسته رابشو بیرته همدغه ټو مارکیټ ایرډراپ ته او دلته به دا پیسټ کړو ورته ادرس صحیح شو چې کله مو ادرس هم پیسټ کړه چې ادرس مو پیسټ کړه اوس به راشئ لاندې په سبمیټ باندې موږ تاسې ورته کلیک واخلو دا وینئ سبمیټ په دې سبمیټ برخه باندې به موږ تاسې ورته کلیک واخلو صحیح شو دلته به خپل یو ای ډي هر څه چک کوئ دومره اندازه کوین یو ای ډي او دا مې ډیپوزیټ ادرس صحیح شو زه دا اوس چک کوم سره صحیح شو یو ای ډي مې 4 اویا د یو ای ډي مې صحیح ده او اف دا هم صحیح دی صحیح شو دواړه انشاءالله صحیح دي کنفرم باندې کلیک اخلم چې کله مې کنفرم باندې کلیک واخل زما دغه کامیابی سره ترسره شو او ګیټیو صرافۍ ته ما خپل کوین ویډرا کړل نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې ټو مارکیټ ایرډراپ له ګیټیو صرافۍ سره وصل کړئ مننه